السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه تاسو ورور تاسو ملګری حنیف الله ما یو ځل بیا تاسو ته مخاطب شوم حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه. امید ساتم چې جوړ به خوشاله به زما قدرمنو کتونکو نن ما تاسو ته خپل شان ویډیو وردا په نوې ویډیو کې به تاسو ته خپل شان طریقه خیم چې تاسو په ټیک ټاک باندې خپل یوزر نیم څنګه په خاصه طریقه باندې لیکلی شئ. نو دا طریقه به تاسو ته ټول خیم تاسو زموږ په چینل کې نوی یې زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ خو هغې په ګنټې نښان باندې کلیک کولی په آل باندې کلیک کولی چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته اول ورسیږي. نو ډېر ټایم نه ضایع کوم ځم د ویډیو په طرف تاسو په دې ویډیو کې تر اخره پورې اوسئ. دا ټوله طریقه به تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم. تاسو څنګه کولی شئ تاسو خپل د ټیک ټاک یوزر نیم چې دی هغه بالکل په ښکلي سټایلش طریقه باندې ولیکئ. نو دا به تاسو څنګه لیکئ دا به تاسو بالکل په اسانۍ سره لیکلی شئ. تاسو څنګه کولی شئ تاسو به راشئ خپل موبایل کې کروم براوزر ته. کروم براوزر چې تاسو بالکل ان کو نو تاسو به دارنګ انټرفیس راشي. تاسو به دلته کې څنګه کولی شئ دلته موږ خپل په کروم براوزر کې ویب سایټ کولاو. موږ دا یو ویب سایټ موږ کولاو کو. نو دا کې تاسو د فیسبوک ته طرفه ګورئ دا ویډیو نو په هغې کې په اولني کمنټ کې مې دا لینک درکړی دی. او که تاسو د یوټیوب چینل له طرفه ګورئ نو په هغې کې په ډسکرپشن کې ما دا لینک درکړی دی تاسو ته. تاسو څنګه کولی شئ تاسو بالکل په دې باندې داسې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې باندې داسې کلیک وکړئ تاسو ته به دارنګ انټرفیس مخامخ راشي. نو تاسو څنګه کوئ نارمل ټیکسټ کوئ تاسو هر په دې باندې به تاسو داسې کلیک واخلئ. دلته به تاسو خپل د نیم سلیکشن واخلئ. دلته موږ د نوم سلیکشن واغستو. دا موږ چې کله دا نوم سلیکشن واغستو دلته کې موږ سره ډېر ښکلي ښکلي نیم یې موږ سره راغستو. بالکل تاسو په دې نیم باندې دلته یو سلیکشن اخیستی شئ. موږ پکې دا یو نیم خوښ شو موږ به بالکل په دې باندې داسې کلیک واخلو. کله چې موږ په دې باندې داسې سلیکشن واغست نو موږ دا ځان سره بالکل کاپي کړو. کله چې موږ دا ځان سره کاپي کړو نو موږ به څنګه کولی شو موږ به راشو دلته کې موږ ټیک ټاک ته. کله چې موږ ټیک ټاک ان کړو موږ سره به داسې یو رنګ انټرفیس مخامخ راشي. ټیک ټاک چې موږ ان کړو موږ به راشو خپل پروفایل ته. پروفایل ته چې موږ رالو موږ به دلته په ایډیټ نیم باندې به داسې کلیک واخلو. کله چې موږ په ایډیټ نیم باندې کلیک واخلو دا موږ سره دا یو نیم دی دا موږ بالکل د دې سلیکشن واخلو دا موږ ځان سره ختم کړو. کله چې دا موږ ختم کړو دلته کې موږ په دې نیم باندې ځان سره بالکل چینجینګ کولی شو. دا موږ سره الریډي موږ چینج کړی دی نو تاسو بالکل دلته کې په دې باندې پیسټ اخیستی شئ. کله چې دا تاسو پیسټ کړئ دلته کې کاپي کړی تاسو نو په دې باندې چې تاسو پیسټ واخلئ نو دلته کې به تاسو بالکل دا نیم چینج کړئ. نو موږ الریډي چینج کړی دی دا په اووه ورځو کې خامخا چینج کېږي او اووه ورځو نه مخکې بیا نه چینج کېږي. موږ الریډي چینج کړی دی تاسو بالکل په اسانۍ سره دا چینج کولی شئ. امید ساتم زموږ د ویډیو ستاسو ډېر خوښ شي. که زموږ د ویډیو ستاسو خوښ شي د خپل ملګرو سره لازمي شیر کړئ او لایک ول لازمي ورکړئ. والسلام.